د علیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب په امر سره په ټول افغانستان کې 15 مسجده جوړیږي. دا پر ولایتو باندې تقسیم دي. خاص په کندهار کې 3 مسجده جوړیږي چې یو دغه د نن موږ افتتاح کوو. یو د کندهار د سپین بولدک په مابین کې دی، یو د میوندو د کندهار په مابین کې دی. د کندهار او د کابل په مابین کې 6 مسجده دي. جمله ټوله 15 مسجده دي او د کندهار او د کابل په مابین کې 6 مسجده دي. دا د شیخ صاحب مبارک امر دی چې تاسو په افغانستان کې مسجدان جوړ کړئ. هغه به څنګه مسجد دي؟ دا مسجد چې موږ تاسو اوس افتتاح کوو دا په 3 جریبه کې دی. دا مسجد په زنانه مسجد به جلاوي، مردانه به جلاوي. د اودسو ځایونه به هم د دواړو د ښه په پرده کې ښه جلاوي. په 3 جریبه مځکه کې جوړیږي چې په مسجد کې به تقریبا په یو وخت کې د نارینه‌و په مسجد کې 170 نفره لمونځ کوي په یو وخت کې، او په زنانه مسجد کې به په یو وخت کې 110 زنانه لمونځ کوي. نو دا غټ جامعګان دي چې هغه د جوړیږي د افغانستان د خپل بودیجې څخه، نه د چا کومک دی نه د چا په دې کې لاس ته، د خپل بودیجې څخه د شیخ صاحب مبارک په امر جوړیږي. دا مسجد چې جوړ سو بیا تسلیمیږي او حج او اوقاف وزارت ته هغه ته تسلیمیږي، نور به د هغه په غاړې هغه به کار کوي، د هغه به حفاظت